د هند تر واک لاندې کشمیر کې مسلمانانو د اګست پر 12مه لوی اختر پر داسې مهال لمانځلی چې یوه اونۍ مخکې نوې دهلي د سیمې ځانګړی آئیني حیثیت ختم کړ. د هند حکومت له هغه وخت راهیسې په سیمه کې پر تګ راتګ بندیز لګولی او ټلیفوني او انټرنیټي شبکې یې تړلې دي. د سرینګر یو اوسیدونکي رویټرز اژانس ته ویلي له نړۍ سره یې رابطه پرې شوې. अंदर مسجدों में ईद नमाज हो गई, मगर आसारी शरीफ दरगाह जाना था, वहाँ तो नमाज ही नहीं हुई. ना दसगी साहब नमाज हो गई, ना इधर हो गई सुनवार में नमाज, तो किसी जगह नहीं हो गई. हमारा तो कुछ मतलब सुना ही नहीं जा रहा है. हम तो कट ऑफ पूरी वर्ल्ड से. پاکستان د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو پر سر له هند سره ډیپلوماټیک اړیکې محدود کړي او وایي مسأله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړي، خو نوی دهلی دا کورنۍ موضوع بولي. د هسپانیې په ګرینډ کناریا ټاپو کې د اګست 12مې شپې مهال باد له وجې هغه اور بیا بل شوی چې چارواکو یې ماښام د وژلو اعلان کړی و. د دې له کبله د اګست پر 12مه چارواکو له سیمې څخه نورو اوسیدونکو ته هم د وتلو ویلي. د اردن په یوه کیمپ کې د شام کډوالو ماشومانو ته د موسیقۍ تعلیم ورکول کیږي. دا پروګرام د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په 2013 زیږیز کال کې پیل کړی و چې موخه یې د جګړه ځپلیو ماشومانو د رواني یا نفسیاتي صدمې اثرات کمول دي.